درې کسون داستی چې د یغه دعو الله تعالی خامخا قبلوي اسه خود هر انسان دعو قبليږي خو بالخصوص درې کسون داستی چې دغه دعو الله تعالی قبلوي یو د عادل حکمران او بل د رجادوري انسان او درم نمبر مظلوم حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا روایت نقل کوي ثلاثه لا ترد دعوتهم درې کسون داستی چې دغه دعو الله تعالی کله نه رد کوي الامام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم عادل حکمران او رجادوري انسان او داسې مظلوم کس دغه دعو الله تعالی ډېر زر قبلوي يرفعها الله دون الغمام يوم القيامه الله تعالی د دې دعو د قیامت پرز په ورځ نه پورته چګي وتفتح لها ابواب السماء الله تعالی دغه د پورا د اسمانه دروازې کولاو کو ويقول بعزتي لانصرنك ولو بعد حين الله تعالی فرمایي چې موږ په خپل عزت باندې قسم وی چې زو د دې خامخا امداد کا اگر چې هغه څو وخت نه بعد وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې کا سنداسي دي چې دغه دعو الله تعالی خامخا قبلوي اول دی عادل حکمران کیم یو کس چې کیم کس په خپل ځون باندې حاکم جوړ کو بیا د یو حاکم د پورا پچار دو چې هغه د یو قوم د پورا انصاف وغوړي د یو قوم د پورا انصاف غوښتل د حاکم ذمہ ورتیا دو او بیا چې کله په معاشره کې جرمین زیات شي زنا خلکو قتل کو غلا کو نور داس جرم کو بیا په یو وخت کې د مجرمین تعداد هم زیاتای شي او دا بیا یو زمینی طاقت دی دغه نه څوک انکار نشي کولای بیا په داس وخت کې یو حاکم سړی د خلک د پورا د انصاف فیصله کړل د پورا ډیره مشکله ده او الله تعالی چې کله د حاکم په داسې مشکل مراحل باندې تراوي بیا الله تعالی د ته یو انعام ورکړي چې الله تعالی د انسان دعو خامخا قبلوي داس وخت کې د انصاف فیصله کړل انصاف غوښتل د قوم د پورا د ډېره مشکله مرحله ده او الله تعالی په دا مشکله مرحله کې د عادل حکمران د پورا د انعام مقرر کړی چې الله تعالی د ډېر زر قبلوي او دوم نمبر دی رجادوري انسان د صبح صادق نوان سا د غروب افتاب پورا د خواروق نه د تشوک نه د خواهشات نه زون بچ کول نوم د رجادو زون بچ کوي او بیا گایز پر شمین آباد په رجاموتی نه مخکې د میان چې کوم وخت دی دا ډېر کم وخت دی خو بیا د الله تعالی حکم دی د الله تعالی روزي کول دی چې میشتو سو په دا وخت کې نه خاروق کې نو تشو کې نو داسې چار کې چې پابندي رجاموتی شي دا یو د برداشت مظاهراتو چې سړی ته خاروق هي شوي د تشوک سامان هي شوي بیا د خورینه صرف ته دغه د واجنه چې الله تعالی حکم مانی او په داسې واقع بیا الله تعالی د ته یو انعام ورکړی چې الله تعالی د دعو خامخا قبلوي نو درې کسون داسې دي چې الله تعالی د دعو ډېر زر قبلوي یو عادل حکمران او بل رجادوري انسان او درم نمبر چې کوم دی مظلوم سړی دغه دعو الله تعالی ډېر زر قبلوي او په دنیا کې نن سبا ډېر زیات مسلمان داسې چې هغه د مظلومیت ول ژوند تیروي او الله تعالی ظالم سړی نه خوښوي بلکې الله تعالی مظلوم سړی خوښوي او د مظلوم سړی دعو د الله تعالی ډېر زر قبلوي په یو روایت کې دا هر څه چې د مظلوم د بداو نه ځون سوتای ځکه چې د مظلوم بداو دا خامخا لګي